راځو د هغه نه وروسته دوستانو د نوټیفیکیشن نه وروسته راځو دلته چې د موږ تاسو نوم ده د یوزر نوم ده د محصل نوم ده کله چې موږ تاسو په دې خپل نوم باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو ته دا صفحه راخلاصیږي دوستانو. دا صفحه چې ده موږ تاسو کولی شو خپل پاسورډ تغیر کړو په دې بخش کې. د پاسورډ د تغیر کولو لپاره به دوستانو موږ تاسو اول دلته پخوانی زوړ پاسورډ لیکو، بیا به راځو دلته به نوی پاسورډ لیکو او دلته به هم نوی پاسورډ د هغه د تاییدي لپاره لیکو چې کومه ستونزه مشکل ونه لري. نو کله مو چې دا پاسورډ پخوانی پاسورډ نوی پاسورډ بیا نوی پاسورډ ولیکه راځو دلته بټن ته چې د ثبت په نوم باندې ده موږ تاسو پاسورډ به تغیر کیږي. ولې په یو سر دوستانو که چیرته موږ تاسو پاسورډ په دې شرایطو باندې برابر و که پاسورډ مو په دې شرایطو باندې برابر و راځو دلته کلیک کوو د موږ تاسو پاسورډ تغیر کیږي. ښه دوستانو د پاسورډ د تغیر کولو شرایط څه شي دي؟ موږ تاسو پاسورډ باید حد اقل 8 کریکټره واوسیږي. همدا 8 کریکټره چې دي په خپل جوړښت کې باید واړه حروف او غټ حروف ولري او همدارنګه حد اقل یو دانه عدد هم په خپل جوړښت کې ولري او د دوو مشخصاتو ترڅنګ دغه پاسورډ په خپل جوړښت کې باید حد اقل یو خاص سمبولز یا سپیشل سمبولز یا خاص کریکټر ورته وایي دا هم باید په خپل ساختار کې یو دانه ولري. نو کله چې موږ تاسو خپل پاسورډ په دې شرایطو باندې برابر کړ راځو دلته پخوانی پاسورډ لیکو دلته نوی لیکو دلته بیا هم نوی لیکو راځو په دې بټن باندې کلیک کوو یا دا بټن کېکاږو نو موږ تاسو پاسورډ په تغیر کیږي. نو دا